سلامونه ملګرو، په دې هیله چې ټول به روغ جوړ سي. یو ځل بیا میراج خان سکیلز یوټیوب چینل له طرفه په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د مایننګ یو بله بهترینه پروژه در معرفي کوم چې له آیسو وروسته د بهترینه پروژه ده. راتلونکي 3 میاشتو کې به دا لانچ کیږي. کولی شي په دغه 3 میاشتو کې موږ تاسو له دې څخه چې دی استفاده وکړو او په ستوشي کور کې موږ تاسو له دې ګټه واخلو او په ستوشي کې دا د دې مایننګ موږ وکړو. نو مکمل ویډیو کې ان شاء الله مکمله طریقه درته ښیم چې څنګه اکاونټ پکې جوړول شي، څنګه مایننګ پکې کولی شو، څنګه هغه پروجیکټ یا پروژه چې دی موږ تاسو په ستوشي کور کې اډ کړو. ویډیو تاسو را سره تر پایه پورې ګورئ. زموږ چینل میراج خان سکیل در سره سبسکرایب کړئ. زه د انلاین پیسو ګټلو کرپټو اړوند ډېر ویډیوګانې ان شاء الله درته جوړوم. ان شاء الله ټول ویډیوګانې به زموږ تاسو په ګټه باندې وي. نو رادرومو چې څنګه کولی شو په ستوشي کور کې اکاونټ جوړ کړو او د هغې کومه کرنسي چې دوی مایننګ ورکوي، کوم پروجیکټ مایننګ ورکوي، له هغې څنګه استفاده وکړو. راتلونکي 3 میاشتو کې به په دې کې دا به لانچ کېږي په مختلفو صرافیو باندې. ستوشي کور چې مخکې کوم مایننګ پروژه ورکړې وه هغه لانچ شوه او ډېرو ملګرو ته یې ویډراوې ورکړي او ډېرو ملګرو استفاده ترې وکړه. نو د دې مایننګ پروژې لینک به تاسو ته په لومړي کمنټ او په ډسکرپشن کې میلاو شي. ګورئ اوس مثال په طور سره دا ویډیو ده. دا ویډیو د څه په دغه ویډیو باندې به تاسو کلیک واخلئ. څه ده ویډیو د په دې ویډیو په دغه د لیکنې ویني په دې لیکلو به تاسو کلیک ورته واخلئ. چې کله په لیکلو کلیک واخلئ په دې ځای کې به ما لیکلي ګوره لینک دا دی، په دې شنه خط باندې به تاسو کلیک ورته واخلئ. چې کله په شنه خط باندې تاسو کلیک واخیسته نو تاسو به چیرته راشئ، ډایرکټ به تاسو ته دغه سایټ په دغه شکل سره چې دی راخلاص شي. په دې کې به تاسو لومړی په رجسټر اینډ سٹارټ ایډرا باندې کلیک واخلئ. په دې ځای کې به تاسو ورته کلیک واخلئ. سیده چې کله تاسو کلیک واخیست په دې ځای کې به تاسو ایمیل ورته داخل کړئ. سیده خپل ایمیل تاسو چې کوم ایمیل یا جیمیل لرئ. سیجو لکه مثال په تور سره زه دا جیمیل لرم، ما خپل جیمیل ورته ورکړ. د جیمیل نه وروسته په دې ځای کې دغه ټیک مار علامه به تاسو ورته ټیک مار کړئ. سیجو دلته به ټیک مار علامه ولګوئ او بیا په نیکسټ باندې تاسو ورته کلیک واخلئ. سیجو کله په نیکسټ باندې کلیک واخیست اوس تاسو ته چې موږ تاسو ایمیل ته یو ریسیو کوډ ولېږه. نو تاسو به لاړ شئ چیرته خپل ایمیل به تاسو ورته راخلاص کړئ. سیده زه راځم ایمیل راخلاصوم. تاسو به خپل ایمیل راخلاص کړئ. چې کله ایمیل راخلاص کړئ ګوره دغه د ستوشي موږ تاسو یو ستوشي رجسټر کوډ راغلی دی. دغه کوډ به تاسو له ځان سره کاپي ونیسئ. په دغه شکل سره به دا کاپي واخلئ او بیرته به همدغه سایټ ته راشئ. دا کوم لینک باندې تاسو کلیک اخیستی دی او دلته به دغه کوډ تاسو ورته پیسټ کړئ. چې کله پیسټ کړئ په نیکسټ باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. صحیح شو. کله چې په نیکسټ باندې کلیک واخلئ دلته به تاسو پاسورډ ورکړئ. چې کوم پاسورډ مې تاسو غواړئ داخل شي پاسورډ به دلته ورکړئ او دلته به ورکړئ. نومړی به دلته پاسورډ ورکړئ او بیا به همدا پاسورډ لاین په دې ځای کې تاسو چې دی ورکړئ. راځئ ایزي او پاسورډ دې ته چې دی ورکوم. سټرانګ پاسورډ به تاسو جوړ کړئ. سید لکه مثال زه پاسورډ مثال در کوم دغه پاسورډ تاسو به جوړ کړئ. سید په نومړي یو نوم به تاسو ولیکئ او د نوم اول حروف به څه شي د نوم اول حروف به غټو سي. سید نوم اول حروف دوستانو دلته ما کوډ ورک. په کوډ کې به تاسو څه وکړئ؟ په کوډ کې به تاسو حروف ورکړئ. صحیح شو. تاسو به په کوډ کې یو نوم ولیکئ. لکه افغان چې لیکئ باید نومړی حروف په غټو تورو سره لیکل شي. بیا به شمارې ورکړئ 1 2 3 4 5 دغه شمارې او بیا به تاسو سمبول ورکړئ. لکه د ډالر نشانه ده، دغه د هشټیګ نشانه ده، د جیمیل ډاټ نشانه، دغه نشانې به تاسو ورته ورکړئ او دا غینه بعد په رجسټر باندې تاسو ورته کلیک واخلئ. چې کله په رجسټر باندې تاسو کلیک واخیسته نو تاسو کولی شئ دغه په دې ځای کې تاسو ځان سره دغه کوډ هم سیو کړو. کني سیو کوئ هم تاسو کولی شئ. نو په سیو کوډ باندې ما کلیک ورته واخیست. بیا به تاسو په د ګوګل پلی باندې کلیک واخلئ. چې د ګوګل نه به تاسو دا ډاونلوډ کړئ. په ګوګل پلی باندې به تاسو کلیک واخلئ او دغه ستوشي کوم اپلیکیشن چې د شپږ شنبه دا به تاسو له ځان سره ډاونلوډ کړئ. له ایس نیټورک وروسته دا یو بهترینه پروژه ده. نو ایس نیټورک څنګه لانچ شو نو دا په همدغه شکل یو بهترینه پروژه ده. په اوپن باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. صحیح شو. کله چې په اوپن باندې تاسو کلیک واخلئ دغه سایټ به تاسو په دغه شکل سره راخلاص شي. دلته به تاسو راشئ په دې ځای کې لیکل شوی دی می. په دې می باندې به تاسو کلیک ورته واخلئ. صحیح ده. په دې می باندې کله تاسو کلیک واخیستم دلته به تاسو په لوګین باندې به کلیک تاسو ورته واخلئ. لوګین باندې به تاسو کلیک واخیست. چې کله په لوګین باندې کلیک واخیست دلته به تاسو هغه کوم ایمیل باندې تاسو اکاونټ جوړ کړی دی هغه ایمیل به تاسو دته تاسو ورکړئ. صحیح شو. زه هغه ایمیل او پاسورډ دلته ورکوم. کوم ایمیل باندې تاسو اول اکاونټ جوړ کړ او پاسورډ باندې هغه به تاسو دلته ورکړئ. کله چې هم تاسو خپل ایمیل په دې ځای کې خپل ایمیل ورکړئ او په دې ځای کې به هغه ایمیل پاسورډ چې تاسو مخکې کوم ورکړي په اکاونټ جوړول کې او په لوګین باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. چې کله کلیک واخیسته زموږ تاسو اکاونټ چې دلته لوګین شو. دلته به تاسو راشئ په دې ځای کې ایر ډراپ تاسو شو. ایر ډراپ ته به تاسو راشئ. ایر ډراپ ته به داخل شئ.
لومړی به تاسې څه وکئ دلته به تاسې سټارټ ایډرپ باندې کلیک ورته واخلئ سټارټ باندې څه شو چې کله په سټارټ باندې تاسې کلیک واخلئ تاسې ته یي چې تاسې کوم ملک یاستئ تاسې به دلته کنټري سلیکټ کړئ په چوز باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ څه شو کله چې په چوز باندې کلیک واخلئ دلته به تاسې څه انتخاب کړئ افغانستان به تاسې ورته سلیکټ کړئ څه شو او کله چې افغانستان سلیکټ کړه دلته په کنفارم باندې تاسې ورته کلیک واخلئ څه شو کنفارم باندې زموږ اساسي اکاونټ ریژن چې دی هغه کامیابی سره ترسره شو په دې کې بیرته په کلوز باندې تاسې کلیک واخلئ څه شو کله چې په کلوز باندې کلیک واخیست بیرته به راشئ او همدلته په سټارټ ایډراپ باندې تاسې ورته کلیک بیا واخلئ څه شو کله چې بیا په سټارټ ایډرپ باندې کلیک وکړئ دلته یې تاسې باید وریفیکیشن وکړئ د خپل مخ یو وریفیکیشن وکړئ چې تاسې د ریبورټ نه یاستئ دلته ستاسې نه د مخ وریفیکیشن غواړي په وریفای باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ څه شو کله چې په وریفای باندې کلیک وکړئ دلته له تاسې نه غواړي چې تاسې د خپل مخ وریفیکیشن وکړئ مخ وریفیکیشن کې څه شی غواړي موبایل به ځان ته مخامخ ونیسئ مخامخ به ځان ته موبایل ونیسئ او ستاسې انځور غواړي تاسې ته یې لومړی کې درته یي چې سر وخوځوئ راوخوځوئ صحیح شو کله چې سر وخوځوئ بیا درته یي چې بیرته فریم کې ځان برابر کړئ بیرته به په فریم کې ځان برابر کړئ بیا درته یي چې خوله خلاصه کړئ نو خوله به ورته خلاصه کړئ بیا درته یي چې تاسې یو طرف ته په سلو انداز سره یعنې سلولی یو طرف ته یا چپ طرف ته یا ښي طرف ته تاسې که چېرته لیفټ درته وی لیفټ نو چپ طرف ته به تاسې سر قرار په قرار سره وګرځوئ او که چېرته ښي طرف درته ښي طرف ته به تاسې په قرار سر چې دی وګرځوئ نو په دې سره به ستاسې مخ وریفیکیشن چې دی وشي په دغه سټارټ وریفیکیشن باندې چې تاسې کله کلیک واخلئ ستاسې د مخ وریفیکیشن چې دی دا به وشي کله چې تاسې د مخ وریفیکیشن وکړو نو ستاسې اکاونټ چې کله وریفای شو له هغې نه بعد به تاسې راشئ پروجیکټ صحیح شو پروجیکټ ته به تاسې راشئ چې کله پروجیکټ ته تاسې راغلی نو دلته به تاسې دغه پروژه اډ کړئ دا پروژه ډېره زیاته مهمه پروژه ده دا نورې پروژې 100% شوي دي تاسې وینئ او دغه پروژه اوس مهال شروع ده او دغه مایننګ چې دی موږ تاسې کولی شو د دې مایننګ په اسانۍ سره وکړو نو په دې باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ صحیح شو په دې باندې به تاسې په دغه شکل سره کلیک واخلئ چې کله هم کلیک پې واخیسته د کلیک بعد به تاسې په دې باندې کلیک واخلئ صحیح شو په دې ځای باندې به کلیک واخلئ په دې چې کله کلیک واخیسته داسې به کلیک واخلئ ګوره موږ تاسې ته چې پلیز سټارټ د ایرډراپ فرست یعنی موږ تاسې ته دلته یي که نه چې تاسې لومړی څه وکړئ مخ وریفیکیشن وکړئ کله چې مخ وریفیکیشن وکړئ بیا تاسې په دې ځای باندې کلیک ورته واخلئ ډایرکټ به تاسې سره دغه پروژه چې دی ایډ شي صحیح شو په دې باندې تاسې ته کلیک واخلئ ستاسې سره به ډایرکټ دغه پروژه چې دی ایډ شي ور زه بل اکاونټ خلاصوم چې ما سره دا پروژه تیاره پکې ایډ ده ګورئ دوستانو دلته ما خپل پخوانی اکاونټ چې دی بیرته ایډ کړ دلته به تاسې راشئ پروجیکټ ته صحیح شو پروجیکټ باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ چې کله پروجیکټ باندې کلیک واخیست تاسې به دغه پروژه چې ځان سره وصل کړئ صحیح شو دا پروژه وینئ په دې باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ چې کله هم کلیک واخیسته بره به په دې ځای کې دا اپشن به وي اوس ما سره مطلب که زه بیرته د دې پروژې نه وځم نو بیرته ترې وتلی شم نو تاسې به په دې پروژه باندې کلیک واخلئ تاسې سره به دغه پروژه چې دی ایډ شي چې کله ایډ شو بهر به تاسې راشئ صحیح شو بهر به راشئ کله چې بهر ووتلی بیرته به راشئ ایډرپ برخې ته صحیح شو په دې ځای کې به تاسې سره مطلب دغه کوین صحیح شو ګوره او ای ایکس د او ای ایکس کوین به تاسې له ځان سره په دغه شکل چې دی تاسې ایډ کړئ نو په دغه طریقې سره کولی شئ تاسې مایننګ هر یو ساعت بعد به تاسې راځئ او دغه خپل کوم کوین چې تاسې ته درکول کېږي دا به تاسې مایننګ کوئ دغه کلیم به وهئ دا تاسې ته مایننګ درکول کوي ګوره اوس ما سره 0.9 دي زه دا کلیم کوم ما سره څو ته رسي 0.8 ته ما سره دغه کوین ورسېده نو په دغه شکل سره تاسې کولی شئ چې دغه کوین چې دی تاسې بالکل کلیم کړئ نو ساتوشي ډېر بهترین ایرډراپ دی حتما پکې اکاونټ جوړ کړئ همدا اوس ترې استفاده وکړئ که بیا هم کوم ملګري سره غوښتنې کولی شي ما ته میسج